أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پدې دریو آیاتونو کې الله رب العالمین یو درې اهم مسائل او اصول ذکر کړي. اولنې قانون دا دی چې د حلالو او د حرامو متعلق به تجاوز نه کوئ، او تجاوز هم دې ته ویل کېږي چې انسان حلالو ته نسبت د حرامو وکړي او حرامو ته نسبت د حلالو وکړي. د عقیدې د لحاظ پورې او د عقیدې د هدف پورې به انسان چې کوم څیز د الله رب العالمین په دین کې حلال دی د هغې د حلت عقیده به ساتي، او کوم څیز چې د الله رب العالمین په دین کې حرام دی نو د هغې د حرمت عقیده به ساتي. پاتې شو چې کله انسان ته موقع میلاو شي نو ضروري نه ده چې هر حلال څیز چې دی هغه انسان استعمال کړي. بعضې څیزونه به داسې وي چې هغه به د انسان طبیعت ته باندې صحیح نه راځي، او مخکې دا خبره ذکر شوې وه چې هر چې حلال او حرمت او حلت دی نو د دې اثرات چونکې هغه اخلاقي دي، نو اخلاقي اثرات چونکې انسان په خپله نشي معلومولی نو الله رب العالمین د هغې تذکره کړې ده. پاتې شو جسمانی ضرورت، نو بعضې ډېر حلال څیزونه داسې وي چې هغه د ډېرو بیمارانو دپاره ډاکټران وختي طور باندې د پرهیز په طور باندې په هغې پابندي ولګي. نو هغه چونکې د انسان د جسم سره تړلي څیزونه دي او هغه انسان په خپله تجربه باندې او په خپل علم باندې معلومولی شي، نو هغه الله رب العالمین انسان ته پرېښي دي. خو کوم څیز چې الله رب العالمین په شریعت کې قطعي طور باندې حرام کړ دی هغه چونکې د انسان په اخلاقیاتو باندې اثر انداز کېږي، نو هغې کې الله رب العالمین قانون دا ذکر کړ دی چې دا حرام دی او دا حلال دی. بیا دویم نمبر قانون الله رب العالمین دام ذکر کړ دی چې د حلالو او د حرامو تعلق هغه صرف او صرف د الله رب العالمین سره دی، د هغې اختیار د بل چا سره نشته، تر دې پورې چې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته هم د دې اختیار نه دی ورکړی چې یو حلال څیز هغه په ځان باندې حرام کړي یا یو حرام څیز د ځان دپاره حلال کړي. په سوره تحریم کې الله رب العالمین دا قانون ذکر کړ دی چې لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجک، چې د الله پیغمبر علیه السلام ته کوم یو داسې څیز چې هغه ستا دپاره حلال دی نو هغه ته ولې په ځان باندې حرام دی. نو دا حلال او حرمت چې دی دا د اسلام بنیادونه دي او د اسلام حدونه دي، دا د اسلام الله رب العالمین په خپله بیان کړی دی، نبی علیه السلام د هغې وضاحت کړی دی. بیا دریم قانون الله رب العالمین د قسم متعلق ذکر کړي چې کله ناکله انسان یو قسم وخوري نو درې اقسام فقهاو ذکر کړي دي د قسمونو. اولنی هغه قسم دی چې هغه د انسان دپاره تکیه کلام ګرځېدلی وي. عام طور باندې انسانان چې دی نو هغه په نه خبره باندې قسم وخوري، نو که د ده زړه اراده پکې شامله نه وي او د قسم اوچت کړي نو دغې ته یمین لغوه ویلی کېږي، د بل چا حق ورسره متعلق نه دی او د زړه اراده هم پکې شامله نه ده. نو ښه خبره دا ده چې انسان د داسې قسمونو نه ځان وساتي، خو که بالفرض و تقدیر داسې قسم انسان وخوري نو بیا به په دغه قسم باندې کفاره په ده باندې نشته. البته بیا هم دا خبره په ذهن کې یاد ساتل پکار دی چې قسم کې چونکې د الله رب العالمین د نوم د عظمت عقیده ده نو پکار ده چې انسان د هغې احترام وکړي او تعظیم وکړي، او داسې تکیه کلام د انسان د ځان دپاره جوړ نه کړي چې هغې نه عام طور باندې د الله رب العالمین د نوم توهین راځي یا عام طور باندې اخلاقیات د هغې اجازت نه ورکوي. نو پکار ده چې انسان دغه شان تکیه کلام نه دغه شان لهجې نه ځان وساتي. دویم هغه قسم دی چې هغې ته یمین منعقده ویلی کېږي، د هغې تعلق د راتلونکې زمانې سره دی چې انسان قسم وخوري چې سبا به زه دا کار کوم، نو که دا کار هغه وکړو نو لهذا قسم یې پوره شو، او که کار یې ونه کړو نو د هغه قسم بیا درې قسمه کفارات دي. هغې کې یو قسم کفاره چې ده نو هغه مالی کفاره ده،
او بل قسم چې ده نو هغه جاني کفاره ده. جاني کفاره خو دا ده چې انسان به 3 ورځې پرله پسې چې دی نو دی به روجې نیسي. خو د دې نه اولنۍ کفاره دا ده چې دی به غلام آزادوي، د غلامانو چونکې زمانه نه ده. نو بیا دویم قسم کفاره دا ده چې دی به 10 مسکینانو ته کپړه ورکوي، نارمل کپړه به دی ورکوي. که هغه هم نشو ورکولی نو بیا دریم قسم کفاره دا ده چې دی به 10 مسکینانو ته طعام ورکوي. که په دې 3 واړو باندې د ده وس او طاقت نه رسېده نو بیا اخرنی آپشن دا دی چې دی به بیا 3 ورځې پرله پسې روجې نیسي. عام طور باندې چې کله مونږ قسم مات کو نو مونږ فوراً روجې نیسو. روجې به هغه کس نیسي چې د بدني مالی کفاره نشي ورکولی. که مالی کفاره ورکولی شوه نو د ده بیا قانون او د فقه مسله دا ده چې د ده کفاره بیا په قسم سره په دې روجو سره نه پوره کېږي، بلکې دی به مالی کفاره ورکړي. او دریم قسم قسم چې دی نو هغه یمین غموس دی. غموس دا د غمس نه ده، غمس ویلی کېږي غوپې وهلو ته. چې انسان ته یو علم د یوې خبرې موجود دی چې پرون دا کار شوی دی او دی قسم وخوري چې دا کار نه دی شوی نو دې ته یمین غموس ویلی کېږي. فقه حنفي کې بیا دا قانون موجود دی چې دا ګناه کبیره ده، د دې کفاره نشته. البته دی به مسلسل د الله رب العالمین نه توبه هغه وباسي او د توبې کوشش به کوي چې کله د ده زړه ته اطمینان میلاو شي چې واقعي کم جرم ما کړی او د دروغو قسم ما خوړلی او هغه قسم راته الله تعالی معاف کړی دی نو بس بیا به د ده معاف وي. که د دغه قسم په بنیاد باندې د چا حق وهلی، مثلا چا د دروغو دعوه کړی دی چې په پلانکي باندې زما روپۍ دي او دی یې ولګېد، د هغه دپاره یې ګواهي وکړه یا د هغه دپاره یې قسم اوچت کړو، نو د ده بیا د توبه کې بیا دا ضروري شرط دی چې د چا حق د ده د ګواهۍ د وجې نه والی شوی دی یا د ده د قسم د وجې نه وهلی شوی دی، نو په توبه کې به دی هغه واپس کوي، هغه حق به واپس کوي. قاضي به یې د چا نه اخلي نو قاضي به هم د دغه ګواهي کوونکي نه اخلي چې چا د دروغو ګواهي کړ ده، ځکه قاضي هم فیصله چې کوي نو هغه د ګواهۍ په بنیاد باندې کوي. نو الله رب العالمین دا قانون دلته ذکر کړی دی. امام شافعي رحمه الله ته دا قول منسوب دی، هغه فرمایي چې که یمین غموس داسې یو قسم څوک وخوري چې پرون یو کار ده کړی دی او قسم دی وخوري چې دا کار ما نه دی کړی نو په دې کې هم دی دا کفاره به ورکوي چې کوم په یمین منعقده کې ده، د هغې تفصیل مخکې به د آیات کې موجود دی. یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړی دی لا تحرموا طیبات تاسو مه حراموئ په ځان باندې هغه پاک څیزونه ما هغه څه احل الله لکم چې الله تعالی تاسو دپاره حلال کړي دي. دلته الله رب العالمین په دې باندې اکتفا کولی شو چې صرف یې دومره ویلی وی چې یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ولا تعتدوا، د حد نه تجاوز مه کوئ. خو دلته چې الله رب العالمین د دې جملې اضافه ورسره وکړه چې ما احل الله لکم، نو گویا کې د طیب او د خباثت دارومدار هغه د الله رب العالمین په شریعت باندې دی. اسلام چې کم څیز ته پاک ویلی دی نو هغه په حقیقت کې پاک دی، او کم څیز ته چې اسلام ګنده ویلی دی نو هغه په حقیقت کې ګنده دی، اگر چې په ظاهره باندې به هغه انسان ته ډېر ښایسته ښکاري، ډېر قیمتي به ورته ښکاري. نو د پاکوالي او د ناپاکوالي دارومدار هغه د الله رب العالمین په قانون باندې دی او د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو باندې. ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مه کوئ. ان الله یقینا الله رب العالمین لا يحب المعتدین، د حد نه تجاوز کوونکي هغه خلق الله رب العالمین نه خوښوي. وکلوا او تاسو خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې کوم رزق الله رب العالمین درکړی دی تاسو ته حلالا په دې شرط باندې چې هغه حلال وي، طیبا او پاک وي، الز وي، ستا طبیعت طرف ته هغه مایله وي، ستا طبیعت یې خوښوي نو دغه څیز ته خوړی شي. واتقوا الله ویریږئ د الله رب العالمین نه الذي هغه الله رب العالمین انتم به مؤمنون چې په هغه باندې تاسو د ایمان دعوه لرئ، په هغه باندې تاسو ایمان راوړی دی. نو د ایمان تقاضا دا ده چې د هغه نه تقوا اختیار کوي، د تقوا تقاضا دا ده چې انسان په حلالو کې او په حرامو کې امتیاز وکړي او په هغې کې احتیاط وکړي. لا یؤاخذکم الله ننیسي الله رب العالمین تاسو لره باللغو فی ایمانکم په هغه لغو و قسمونو باندې چې کم تاسو اوچت کړي چې هغه ستاسو تکیه کلام وي، د زړه اراده هم پکې شامله نه وي او د بل چا حق ورسره متعلق نه وي. ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي الله رب العالمین تاسو لره بما په هغه څه باندې عقدتم الایمان چې تاسو پې کلکه اراده کړې وي د قسمونو. په سورې بقره کې الله رب العالمین د دې نه تعبیر کړ دی چې بما کسبت قلوبکم چې ستاسو زړونو په هغې باندې اراده کړې وي نو په هغه قسم به الله رب العالمین تاسو رانیسي.
فکفارته نو د هغې کفاره دا د اطعام 10 مساکین چې تاسو طعام ورکئ 10 مسکینانو ته 2 ټیمه طعام نارمل درمیانه طعام من اوسط ما تطعمون هغه درمیانه هغه طعام چې تاسو خوروئ اهلیکم په خپل اهل و عیال باندې او کسوتهم یا کپړه ورته ورکئ او تحریر رقبة یا آزاده کوي یو رقبه یو غلام فمن لم یجد څوک چې طاقت نه لري د دغه 3 کفاراتو فصیام 3 ایام نو دی به 3 ورځې روجې نیسي. د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دلته بیا قرات موجود دی چې فصیام 3 ایام متتابعات پی در پی به دا روجې نیسي وقفه به دې کې نه کوي. ذالک کفارة ایمانکم دا ستاسو کفاره د ستاسو د قسمونو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم اوچت کې واحفظوا ایمانکم د خپل قسمونو حفاظت کوي. په دې کې اشاره ده د خبرې ته چې انسان به کوشش کوي چې حتی الامکان قسم ته ماحول جوړ نشي او قسم دې اوچت نه کړي تر دې پورې چې کله ناکله دی به خپل حق پریدي خو بیا هم قسم نه اوچتوي ځکه قسم کې د الله رب العالمین نوم مخې ته راځي او د هغې د تعظیم او د عظمت سوال چې دی نو هغه راوچتېږي خو به امر مجبوري که دی قسم اوچت کړي نو بیا به حتی الامکان په داسې څیز باندې قسم اوچتوي چې د هغې باندې دی پاسداري کولی شي د هغې پابندي کولی شي د کوم څیز چې پابندي نشي کولی یا دته پته لري چې دا څیز غلط دی نو په هغې باندې قسم اوچتول د ده دپاره حرام دی او ناجایز دی. کذالک یبین الله دغشان بیانې الله رب العالمین لکم تاسو ته آیات خپل آیتونه لعلکم تشکرون دې پاره چې تاسو شکر وباسئ د الله رب العالمین. لفظي ترجمه ده ګوره یا ایها الذین آمنوا هغه خلکو چې ایمان راوړ دی لا تحرموا طیبات تاسو مه حراموئ په ځان باندې پاک هغه څیزونه ما احل الله لکم چې الله رب العالمین حلال کړي دي ستاسو دپاره ولا تعتدوا او د حد نه تجاوز مه کوئ ان الله یقینا الله رب العالمین لا يحب المعتدین نه خوښوي هغه د حد نه تجاوز کوونکي خلک وکلوا او تاسو خورئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې کوم رزق الله رب العالمین درکړی دی تاسو ته حلالا په دې شرط باندې چې هغه حلال وي طیبا او پاک وي ستاسو طبیعت ورته مایله کیږي. واتقوا الله ویریږئ د الله رب العالمین نه الذي هغه الله رب العالمین انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې د ایمان دعوه لرئ. لا یؤاخذکم الله نه نیسي الله رب العالمین تاسو لره باللغو فی ایمانکم په هغه لغو قسمونو باندې چې کم تاسو کوئ ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي الله رب العالمین تاسو لره بما عقدتم الایمان په هغه قسمونو باندې چې د زړه اراده وي پکې او مضبوط قسمونه تاسو اوچت کړئ تاکیدي قسمونه د بل چا حق ورسره متعلق وي. فکفارته نو کفاره د هغې دا ده اطعام 10 مساکین چې طعام به تاسو ورکوئ 10 مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون اهلیکم هغه درمیانه طعام چې کم تاسو خوروئ په خپل اهل و عیال باندې او کسوتهم یا کپړه به ورکوئ 10 مسکینانو ته او تحریر رقبة یا آزادوئ به یو غلام فمن لم یجد څوک چې طاقت نه لري د دې مالی کفارې فصیام 3 ایام نو دی به روجې نیسي 3 ورځې پرله پسې. ذالک کفارة ایمانکم دا کفاره د ستاسو د قسمونو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم اوچت کړئ واحفظوا ایمانکم د خپل قسمونو حفاظت کوئ. کذالک یبین الله دغشان بیانې الله رب العالمین لکم تاسو ته آیات خپل احکامات لعلکم تشکرون د دې پاره چې تاسو شکر وباسئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.